السلام علیکم خو ګملګرو چېرته ستاسو په موبایل کې پالتو فولډرې وي ستاسو په موبایل کې پالتو وایرس وي ستاسو موبایل هینګ کیږي نو د ګوګل له طرفه یو نوی اپلیکیشن راغلی دی چې د دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل نه دغه پالتو فولډرې دغه وایرس بالکل په یو کلیک سره ډیلیټ کړئ یا ستاسو په موبایل کې داسې فایلونه وي مختلف څیزونه پکې وي هغه تاسو هم دلته په یو کلیک باندې ډیلیټ کولی شئ یا ستاسو په موبایل کې داسې سکرین شاټ وي چې هغه مطلب اولډ سکرین شاټس وي ستاسو په کار باندې نه وي تاسو غواړئ چې هغه ډیلیټ کړئ نو هغه تاسو هم په دې اپلیکیشن کې ډیلیټ کولی شئ یا تاسو خپل موبایل کې مختلف تصویرونه ویډیوګانې ډاونلوډ کړي وي او هغه مختلف فولډرو کې وي تاسو ته معلوم نه وي هغه تاسو دې ځای نه هم بالکل په یو کلیک سره ډیلیټ کولی شئ په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته ډېر زیات د کمال ډک مختلف امشرونه میلاو شي یا تاسو سره دغه رقم په فون میموري کې زیات تصویرونه وي مختلف څیزونه تاسو سره درسوي او تاسو غواړئ چې هغه په یو کلیک سره یعنی اس ډي کارت ته میموري کارت ته ټرانسفر کړئ خپل فون ته خالي کړئ په هغې کې به تاسو سره بیا ډېر زیات اپلیکیشن هر څه چې کوم دی هغه په اسانه طریقه باندې انسټالیږي نو په دې اپلیکیشن کې ډېر زیات د کمال ډک مختلف اپشنونه دي په اسانه طریقه باندې تاسو په خپل موبایل کې دغه ټول کارونه به تاسو کولی شئ نو دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه په خپل موبایل کې انسټالوئ د دې طریقه سره دغه ټول سیستم چې دی تاسو ته سټیپ بای سټیپ درښیم ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې پخپله در رسي خو ګمرګرو فرسټ اف آل به تاسو په خپل موبایل کې د دې لپاره یو اپلیکیشن انسټال کوئ دا اپلیکیشن د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې به کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ څومره چې جنک فایل دي تاسو په موبایل کې دغه پالتو فولډرې دي فایلونه دي هر څیز دی نو تاسو ته ښکاري کلین دلته تاسو ته مکمل سیسټم ښیي دا تاسو به څه وکړئ په دې باندې به کلیک واخلئ کله چې هم تاسو په دې بټن باندې کلیک کوئ نو ګورو چې دا اپلیکیشن مخکې څه کوي څومره مختلف فایلونه ډیلیټ کوي تاسو ته ښکاري دلته کلین باندې به بیا کلیک کوئ تاسو ته ښکاري کلین کله چې هم تاسو دلته په کلین باندې بیا کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري کلینینګ روان شو څومره چې تاسو ته ښکاري مور سپیس فار ویډیو دلته بره تاسو ته شو کوي هم تاسو ته ښکاري دا مکمل کلین شو دا ټیک مار نشان پرې راغللو یعنی پالتو فولډر هر څه چې کوم دی نو هغه په اسانه طریقه باندې تاسو د خپل موبایل نه ډیلیټ کولی شئ دغه رقم که تاسو غواړئ چې ډیلیټ لارج فایل که ستاسو په موبایل کې داسې فایلونه وي تاسو ته چا مختلف څیزونه په ډاکومنټس کې رالیږلي وي تاسو غواړئ چې هغه ډیلیټ کړئ سمبل به په سلیکټ فایلز باندې کلیک کړئ په دې کې به تاسو هغه ټولې ویډیوګانې هغه هر څه چې کوم دی په یو کلیک باندې سلیکټ کولی شئ تاسو ته ښکاري دلته په دې کې دلته دا تاسو ښکاري ټیک مار دپاره دا نشان ورکړی په دې باندې کلیک کړئ لاندې دا ډیلیټ راغی بیا په ډیلیټ کلیک کړئ او په یو کلیک باندې تاسو هر څه چې کوم دی دغه رقم ډیلیټ کولی شئ د نو تاسو په دې کې لاندې وګورئ ډیلیټ اولډ سکرین شاټس که ستاسو په موبایل کې داسې سکرین شاټ وي هغه به تاسو دلته شو کوي چې هغه پالتو وي په سلیکټ فایلز باندې به کلیک کوئ همدغه یوه طریقه را دغه شان به سلیکټ کوئ تاسو ته ښکاري دلته ټیک مار نشان به ورته وکړئ تاسو ته ښکاري دا سکرین شاټ زما سره راسه دی نو دا تاسو به څه وکړئ ټیک مار نشان به ورته وکړئ بیا به لاندې په ډیلیټ باندې کلیک کوئ په یو کلیک باندې به دا ډیلیټ شي دغه رقم ډیلیټ ډاونلوډ فایل دغه یوه طریقه را سمپل به ډیلیټ ډاونلوډ فایل باندې به کلیک کوئ دلته به تاسو وکړئ هغه فایل به سلیکټ کړئ کوم چې تاسو ډیلیټ کول غواړئ ټول به تاسو سره دلته شو کوي لاندې به ډیلیټ باندې کلیک په یو کلیک باندې به ډیلیټ شي که تاسو غواړئ چې مو فایلز ټو اس ډي کارت نو تاسو به څه وکړئ په سلیکټ باندې به کلیک کوئ دلته به تاسو هغه ټول فایلونه سلیکټ کړئ تاسو ته ښکاري دلته او بیا به څه وکړئ لاندې په موټو اس ډي کارت باندې کلیک کړئ نو په یو کلیک باندې به ستاسو د فون نه دغه ټول څیزونه میموري کارت ته ټرانسفر شي ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن دی که تاسو دغه ځای نه یو څیز کاپي کوئ یا مو کوئ تاسو ته به ډېر زیاته ګرانه شي او په دې ځای کې تاسو په یو کلیک باندې دغه ټول سیټ اپ کولی شئ خو ګمرګرو امید لرم ستاسو به دا نننۍ ویډیو خوښه شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه پیدا واخلي او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله